كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلال القرآن الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم د ستر او معجز قرآن کریم روانه ژباړه الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. دا اعوذ بالله شریف په ترجمه کې موږ دا خبره وکړه چې اعوذ بالله شریف څلور رکنونه لري. اول استعاذه ده، یعنی د خود اعوذ توري معنا هغه بیان کړ. دویم مستعذ ده، یعنی پناه غوښتونکی، ساتنه غوښتونکی، هغه بنده ده په خپله. دریم مستعاذ به ده، الله جل جلاله. اعوذ بالله پناه غواړم په الله سره. هغه چې ته د ځان ساتنه ځینې غواړې هغه الله جل جلاله ده. د الله جل جلاله په رابطه باندې څه خبره موږ وکړه چې علماو د الله جل جلاله د دې الله د لفظ کومه معنا بیان کړې ده. ذات واجب الوجود مستجمع لجميع صفات الکمال، هغه ذات چې په خپله موجود ده او هغه ذات چې ټول صفات کامله په ده کې جمع دي. بیا هم د صفاتو کامله و په رابطه باندې مختصر غوندې خبره د آیت الکرسی په رابطه وکړه چې د الله جل جلاله د الوهیت بعض آثار په آیت الکرسی کې بیان شوي دي. لا اله الا هو الحي القيوم، د حي و د قیوم په رابطه مو خبره وکړه. حي معنا د همیشه د پاره ژوندی ذات، دا له الله ما سوا بل څوک نسته. قیوم دوی معناوې مو وکړې. یوه معنا دا ده چې قائم بذاته، یعنی په خپله موجود، په وجود کې چاته احتیاج نه لري. او دویمه معنا دا ده چې مدبر الکائنات، د دې ټول نظام سرپرستی او تصرفات الله جل جلاله په خپله کوي. که له یو درخت څخه یو ځای یو پاڼه راایله کېږي، د دغې سرپرستي الله کوي. له درختې چې راایله کېږي هم د الله په واک کې، د هوا کې چې راځي هم د الله په واک کې، د مځکې ته چې رسېږي هم د الله په واک کې. دغه نو په دنیا کې په نظام کې هغه ادنا تغییر ده چې یوه پاڼه له درختې راایله کېږي مځکې ته رسېږي. دغه اختیارات هم ټول له الله سره دي. نو نور چې دنیا کې څه کېږي چې رڼا راځي، توره شپه راځي، مرګ راځي، ژوند راځي، یخ راځي، ګرمي راځي، دا خو بالکل د الله په واک کې دي. د دې قیوم په معنا کې ما دا خبره پرون درته وکړه چې دا پر معطله و باندې رد. یو قسم خلق دی اهل تعطیل ورته وایي، یو قسم خلق دی اهل تشبیه ورته وایي. موږ مسلمانان نه اهل تعطیل عقیده لرو نه اهل تشبیه عقیده لرو. زموږ عقیده چې دا درمیانه ده، نه یو مخ د تعطیل عقیده په الله کې لرو نه د تشبیه عقیده لرو، په دا مابین کې یوه خبره ده.
دغه ته وایي صراط مستقیم. اهدنا الصراط والمستقیم. صراط مستقیم یوه معنا دا ده چې نه د تعطیل خواته میلان نه د تشبیه خواته میلان. د تعطیل مې پرون څه مسله درته بیان کړه چې هغه خلک چې تصرفات مخلوق ته سپاري، یونانیین چې عقل فعال یې تصویر کړی ده بیا یې تصرفاتو ته سپارلی دي، نو هغه وایي کائناتو کې چې کوم تغیرات راځي دا ټول عقل فعال کوي. الله معطل ده، الله یو کار نه ده کړی. یا داسې نورې بعضې خبرې غلط تحقیقات اگر که نوم یې د تحقیق ورکړی خو وي غلط، چې مخلوق ته تصرفات وسپاري چې دا کارونه مخلوق کوي. هلته مسله د تعطیل راځي. الله جل جلاله معطل پاتې کېږي او الله جل جلاله خپله د خپل ځان په شان کې دا فیصله کړې ده چې کل یوم هو فی شأن. هره ورځ الله لره یو شان ده. ټول مفسرین پر دې اتفاق دي چې شان د الله عبارت له دغو تغیراتو ده. ژوند ورکوي، مرګ ورکوي، یخ جوړوي، ګرمي جوړوي، رڼا جوړوي، توره شپه جوړوي، باران ووري، هوا صافېږي، درختې راشنې کېږي، درختې وچېږي، انسانان جوړېږي، ناجوړه کېږي، مړېږي، وږي کېږي. چې دا څه تغیرات دي دغه د شان معنا ده. دغه شان الله ځان ته ثابت کړی ده، بل چا ته نه ده ثابت کړی. چې څوک دغه حالات بل چا ته ثابتوي دا اهل تعطیل دي، د تعطیل عقیده غلطه عقیده ده. او دا بل طرف ته بیا اهل تشبیه دي. اهل تشبیه بیا دا دي چې الله جل جلاله له یو مخلوق سره مشابه کوي. کله کله د الله جل جلاله صوري تشبیه له مخلوق سره کوي، کله کله د الله جل جلاله تشبیه په معنوي شکل له یو مخلوق سره کوي. دا ته بیا اهل تشبیه وایي. د دې عقیده هم غلطه ده. صوري تشبیه دا ده چې الله لره ید ثابت ته تبارک الذی بیده الملک. هغه ذات مبارک ده چې په لاس کې بادشاهي ده، په ید کې. خو لیکن د ید تصویر به دی نه کوي، دی به نه وایي چې یدین که یدی، نه، داسې لاس به وي د الله لکه زموږ. دا تشبیه ده، دا حرامه ده، ناروا ده. بلکې د عقایدو علما تر دغې اندازې خبره لیکي چې دا ید به په ید تعبیروي، په لاس به نه تعبیروي، په دست به نه تعبیروي، په ید به تعبیروي. کل شیء هالک الا وجه الله. دغه الله ته چې وجهه ثابته ده، دی به نه وایي چې وجه که وجهنا، داسې مخ لکه زموږ. دا که دې وکړو دا تشبیه ده، دا د کفر درجې ته رسېږي. صحیح ده، الله ته وجهه ثابته ده، په هغه معنا ثابته ده چې له الله سره مناسب ده. هغه موږ ته نه ده معلومه چې څنګه ده. دغه نه ایمان لرو چې وجهه الله ته ثابته ده. څنګه وجهه؟ چې له الله سره مناسب وي. ید الله ته ثابت ده، څنګه ید؟ چې له الله سره مناسب وي. دغه ډول عقیده چې جوړه کې، دا عقیده د مسلمانانو ده، د اهل سنت والجماعت. او که پر دا خوا ولاړې چې الله لره ید سته، داسې لکه زموږ، داسې لاسې ده، دا اهل تشبیه ورته وایي. دا غلط خلک دي، دا صراط مستقیم نه ده. نو نه به اهل تعطیل څخه له ځانه جوړوي، نه اهل تشبیه. دا مابین کې به خپله صحیح عقیده داسې ساتي چې الله د کائناتو متصرف ده، په هر آن کې تصرفات د الله په نظام کائنات کې جاری دي. هیڅ وخت الله معطل نه ده پاتې سوی، هر وخت الله یو کار کوي. او داسې الله ته کوم صفات ثابت کړي لکه ید وجهه، د هغو به تشبیه له مخلوقه سره نه ورکوي. که دې تشبیه له مخلوقه سره ورکړه بیا اهل تشبیه جوړېږي، کفر ځینې جوړېږي. او یو قسم معنوي تشبیه بعضې خلک له الله سره کوي، دا هم د کفر عقیده ده. معنوي تشبیه دا د تفاسیرو دا قصه ډېر ځای راخستې ده، بلکې د قرآن تصریحات هم دي، وروسته به راشي. دا مشرکین کافران چې دي، د دغو یو قانون ده، کفر خو پر یو قانون بنایي. هغو ته چې وایي چې له الله جل جلاله سره دې هغه و هغه و هغه ولې شریکان کړي دي، هغه وایي دا مې له دې وجې شریکان کړي دي چې د الله جل جلاله باچهي مې د مخلوق پر باچهي قیاس کړې ده. ده ته قیاس فاسد مفسرین وایي، دا فاسد قیاس ده. ولې څنګه دې قیاس کړې ده؟ نو هغه دا خبره کوي چې په دغه ملک کې یو باچا سته، دا باچا بیا د وزیرانو کابینه لري، 19 وزیران لري.
بیا تر وزیرانو لاندې په هر وزارت کې نو وزیر خو هم ټول کار نسای کولی، په هر وزارت کې بیا د وزیر معین یې مشاور یې فلان بیا څوکه پسې راځي باچا تر لرې ځایه پورې نسي تلای، نو بیا په بل ځای کې د ځان دپاره نائب والی مقرر کړی، والی هم قدرت ناقص د بل ځایه ولسوال مقرر کړی، د ولسوال هم قدرت ناقص د په کلي کې ملک مقرر کړی. نو دغسې به د الله بحچیم وي. الله به مې یو څو کسان معلوم کړي چې تاسو دا کار کوئ، هغو به نور معلوم کړي چې تاسو دا کار کوئ، په هغو کې دغه یو ما پیدا کړي. اوس نو دغه سره کښته پورته کېږم چې دا خوشحاله کړم، بس نو به دا نظام کې خو نو بیا هر ځای مقبول یم. دغه ته وایي قیاس فاسد. دا دې ګوره د خالق قیاس پر مخلوق کړی دی. دا خو هم تشبیه ده یو قسم، د خالق باچهي دی د مخلوق له باچهي سره مشابه کړه. خو دا کار غلط ده، ځکه دا یو علمي مسله ده. ملایانو طالبان په پیږي مقیس و مقیس علیه په خپل ځان کې مساوات سره غواړي چې یو شی پر بل قیاسیې. قیاس لغوي معنا اندازه ده، وسی یو شی 3.5 ګازه ده، یو شی 1.5 ګاز ده، ته واده سره برابر دي، نو دا خو بیا غلطه خبر ده. قیاس خو یو مقدار ده، یو اندازه ده، د دا یوه دا له بله سره برابره سوه، نو موږ وایي صحیح ده، اوس سره برابر سو. نو دا مساوات برابري غواړي. دلته خو بیخي ډېر فرق د خالق ده، د فاعلیت صفت پکښې، د مخلوق ده، د مفعولیت صفت پکښې، دا خو ډېر فرق. خالق قادر د مخلوق عاجز ده، خالق علیم د مخلوق جاهل ده، خالق بصویر لیدونکی د مخلوق ړوند ده. نو دا خو په ټولو صفاتو کې فرق ده. نو دا بیا ته قیاس څنګه کوي؟ دغه قیاسونه چې جوړوي دام اهل تشبیه دي، او له دغه قیاس ډېر سخت ځان ساتل پکار دي. زموږ خو خیال دا ده چې دا قیاس کفارو کړی و، موږ یې نه کوو. په دا موږ کې په دغه موجوده انسانانو کې داسې خبرې کېږي چې عین دغه قیاس ځینې جوړېږي. نو د ده دپاره ډېره چالاکي ډېره پوهي پکار ده، ځکه شیطان ډېر چالاک دښمن ده. نو د قیوم هم دغه معنا کړې وه، الله لا اله الا هو الحي القیوم. دا معنا هم کړې وه چې لا تأخذه سنة ولا نوم. دا عین پر قیوم پر معنا تفریع ده. الله جل جلاله په مختلفو ځایو کې د خپلو صفاتو بیان په قرآن کریم کې کړی ده، خو نسبت و نورو ځایو ته چې جامع بیان د هغه د آیت الکرسي ده، په دې وجه دا فضیلت هم ډېر لري. بهترین آیات په قرآن کریم کې آیت الکرسي ده، ځکه د الوهیت شان یې بیان کړی ده. نو الله داسې ذات ده چې کله تصرفات د تمام کائنات د الله په قبضه کې رالو، وسله دغه سره د دغسې متصرفه سره بیا خوب او د خوب په وجه د بدن سستی، دا منافي دي، دا ضد دي. نو الله باندې خوب هم نه راځي، ولې خوب والا بیده سړی خو بیا شی نه سای ساتلی، او داسې کمزوري هم نه په راځي چې مطلب هغه قوت کمزوری سی، یو شی تکیه کولای نسی. نو دا کارونه پر الله نه راځي، ځکه قیوم ده. د قیومیت سره دا مسله ضد، له ما فی السماوات و ما فی الارض. دا مسله مون پرون درته بیان کړه. له ما فی السماوات و ما فی الارض دا معنا لري دغه په لهو کې لام سي ده، دا لام د ملکیت پایده کوي، یعنی دغه څه چې په اسمانو مځکو کې دي دا ټول د الله جل جلاله ملک دی، مالک یې الله ده. دا نور ټول مملوک دي، که انسانان دي، که پیریانان دي، که ملایکه دي، که جمادات دي، که حیوانات دي، که نباتات دي، ټول دا مخلوق ده، مملوک ده، الله یې مالک ده. نو مملوک ته مالک په خپله هستی کې اختیار نه ورکوي. پرون میم خبره درته وکړه، ستا مزدور ته واک نه ورکوي چې کوم کار تا ور وسپارئ چې دا وکړه، هغه به کوي، نور تصرفات به نه کوي. چې وکړو بیا یې ته ترټې چې ته خو مزدور یې، ستا څه کار ده په دې کې؟ نو چې دا یو مزدور د ته واک نه ورکوي او ته د الله مملوک یې ته واکونه غواړې، دا نه کېږي. له ما فی السماوات، په اسمانو مځکو کې که ستا د مالکیت خیال پر راځي چې په مځکو کې انسانان دي، انسان هم ځان ته څه وایي، پیریانان دي، هغه هم ځان ته څه وایي، په اسمانو کې ملایکه دي، هغه هم بهترین مخلوق ده. نو د سړي دا خیال چې ملایکه به واک لري یا به انسانان واک لري. الله جل جلاله وایي چې یا دا ټول مملوک دي، دا واک نه لري.
بیا د کافرانو یو اصل د ورسته به ډیر ځایونه وضاحت راشي. هغه وایي چې سیده موږ خو چې دا د کوم چا عبادت کوو په دغه نیت یې نه کوو چې دا نو اوس موږ ته جنت راکوي. جنت ته خدای په خپله نشي راکولی، خو الله ته به زموږ سپارښات وکړي چې دا دی ښه سړی د ما ته معلوم ده دا ده. الله به وایي یاره چې تا راوستلی د سیار څه یې کړي زه تر ورتېر یم. دلته دنیا خو دا بیا فاسد قیاس ده. یو مجرم سړی دې وروستی، تا ډېر پر والي صاحب باندې خاطر درلودی، ذاتي دې ورته وویل چې والي صاحب دغه سړی مې راوستلی ده، که غل ده که زناکار ده که مردارخور ده، بس ما ته مې راپرېږدې. والي صاحب وایي یاره صاحب تا راوستلی دا هر څه چې هغه معاف دی. دغه قیاس دی کړی ده. دا قیاس هم فاسد ده. الله جل جلاله دا په ډېر شدت رد کړی ده. من ذا الذي یشفع عنده. دا بیا څوک دی چې دغه سپارښات کوي د الله په نسبت باندې؟ دا کوم یو ده؟ دا ګوره دا په یو شدت رد ده. دغه دې بیا له کومه کوي چې پراره یې دې کوي. اوس والي صاحب خو چې یو ګناهګار یو چاته وربخشي، والي صاحب خو له بغاوته بیریږي چې دا قدرتمن سړی د بله ورځ به مظاهرې راته وکړي، قرار به مې له دا ولایته پسې واخلي. کنې دی نه ده چې اوس د والي دا د سړي جرم خوښ شي، هغه د سبا دپاره منفعت لحاظوي. الله جل جلاله ستا له منفعته مستغني ده. نو دا ګوره بل فرق ده. الله جل جلاله د کفارو دغه کفر په ډېر شدت رد کوي. من ذا الذي یشفع عنده. دغه بیا څوک د سپارښات کوي الا باذنه، مګر د الله په اجازه غوسته. یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم. اوس ګوره د علم مسلې ته الله جل جلاله خبره راوسته. یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم. الله یې مخ هم څاري، مخ یې ورمعلوم ده، شا یې ورمعلومه ده. یو حرکت پر پټ نه ده. دنیا کې به یو حکیم ته درواغ ووایه، وایي پلاني ولده دی وکړو، صاحب هغه درواغ ویل دی، هغه زما مدعي ده. هغه وایي یاره نو رښتیا به درواغ ویل. الله ته دا نشي پېښولی چې دا کار دې کړی شي، ما نه ده کړی. یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم. الله یې مخ و شا څاري. که دې مخ ته څه پېښېدو هغه الله ته معلوم دي، که دې شا ته پېښېدو الله ته یوه ذره نه پر پوښېده کېږي. الله جل جلاله په خپله د هر سړي تمام حالات ویني. یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم. ګوره دا د الله د علم کمال ده. په بل چا کې داسې کمال نشته. ملایکه په حالاتو نه دي خبر، پیریانان په حالاتو نه دي خبر. که څه په موږ تی کې دا عقیده خپره ده چې پیری په هر شي خبر وي. کله کله د یو چا په رابطه خلک دی وایي پلاني ته ورشه دا پلانی شی به در وښي، هغه وایي نو پلانی څه خبر ده؟ وایي د هغه پیری مو څه خر ده، یعنې پیری په هر څه خبر ده. دغه عقیده الله جل جلاله په قرآن کریم کې نقل کړې ده، بیا یې رد کړې ده. سلیمان علیه السلام په خپل معبد کې وفات سی، تر یوه کاله پورې پیریانان نه وو په خبر، پیریانانو کارونه کول. لیدی یم را بل ورته وبدرېدو چې دی ژوندی ده در غورځئ، تر یوه کاله پورې. چې کله سلیمان علیه السلام وفات سی، اندازه ولګېده چې دا پر اوسه په دغه شپه وفات سوی و. پیریانان دغه تپوس و چې یاره په هېڅ نه یو خبر، هسې هم خلک خطا کړي دي. خلک هم پوه سو چې پیریان په هېڅ نه دي. پیری نه ده خبر، ملک نه ده خبر، انسان نه ده خبر، پیغمبران نه و خبر له هغو شیانو ما سوا چې الله به په وحی یا په الهام ورته ښو. ولیان نه دي خبر له هغه څه ما سوا چې الله په الهام او په کرامت ورښي. الله جل جلاله خبر ده. دا د الله امتیاز. یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه. د الله پر علم باندې خلک احاطه نشي کولی چې الله ته څونه معلومات شته، مخلوق ته دغونه معلومات نشته. یوه ډله ده په دا مشک خلکو کې، دیم د امام صاحب په مذهب بریلویان یې بولي. د دغه بریلویانو عقیده دا ده، هغه وایي چې نبی علیه الصلاة وسلام او د الله جل جلاله علم سره برابر ده. نبی علیه الصلاة وسلام لر علم غیب ثابتي. وروسته به راسي په سوره مائده کې غالبا د آیات ته چې الله جل جلاله د غیب علم په ځان پورې خاص کړی ده، له نورو ټوله مخلوق یې نه پې کړی ده. د بریلویت غلطه عقیده ده. ګوره دغه عقیده یې رد کړه، ولا یحیطون بشیء من علمه. خلک احاطه نه لري پر هغه چې د الله علم ده، د الله معلومات. یو آیات کې راځي مفهوم یې دا ده چې که دا د دنیا دا ټولې اوبه د دریاب سي دي، که دا رنګ سي د قلم دپاره، او اوه دریابه دغو نه نور جوړ سي، دا هم په ګټ سي، او دا د دنیا څه چخلي سي دي دا کلمان سي، نو دا به څونه خط ولیکي؟ دا لیکي 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 د الله معلومات تمامولی نه سي.
دا ټول کلمونه به له کاره ولویږي، دا ټول د اتو دریابو رنګ دا به وچ سي، د الله معلومات به لا پاتې. الله د داسې علم خاوند، نو پر داسې علم څوک احاطه کولی شي؟ الله جل جلاله د کمالاتو خاوند، ولا یعوده حفظهما، نه درنیږي پر الله ساتنه د اسمانو د مځکې، چې دا اسمان د الله پر قدرت باندې تکیه ده، دا مځکه د الله پر قدرت باندې تکیه ده. دا داسې نه ده پر ما و تا یې قیاس مه کوه چې زه یو شی تکیه کړم نو زه خو پورې ستړی کېږم. دا قیاس فاسد ده، دا به نه کوي. ولا یعوده حفظهما وهو العلی، الله لره علوه ثابته ده، العظیم لوی ذات ده. نو دا الله جل جلاله د خپل الوهیت شان بیان کوي. نورو ځایو کې الله جل جلاله د خپل الوهیت شان بیانوي. قل هو الله احد الله الصمد. قل ووایه هو شان دا د الله احد الله یو ده. الله سره به نه په ذات کې شریک پیدا کوي، نه په صفاتو کې، نه په افعالو کې. الله الصمد الله بې احتیاجه ده، هېڅ چا ته احتیاج نه لري، یو مخلوق ته نه ده محتاج. لم یلد ولم یولد، نه د الله اولاد سته، نه څوک زیږولی ده، او نه الله له چا زوی کړی ده. آخر الامر خلاصه دا ده چې ولم یکن له کفوا احد، الله لره مثل نشته. چې کله په دغو صفاتو چې دا موږ په مختصر غوندې تقریر بیان کړو، زموږ خو زه به دونه قابلیت نسته پکښې چې د الله شان بیان کړو. په دغه مختصر غوندې خبره چې موږ د الله جل جلاله الوهیت بیان کوي، چې دغه الوهیت کله زړه ومنئ، بیا زړه دې ته اماده سي چې پناه په دغه ذات وغواړه، ځکه دا کامل د قادر دی. اعوذ بالله مستعیذ به، الله هلته کېدلی شي چې د الله شان در معلوم سي، د الله عظمت زړه تسلیم کړي، د الله جل جلاله لویي زړه ومني. زړه خو داسې یو شی ده چې کله قدر کې راسي د یو شي هغه ته مایل وي. یو شی ده دا بل سړي ډېر خوښ ده، تا ته چې درکې خوښه یې نه کوي، د هغه زړه ورته مایل ده، د هغه خوښ ده، ستا په زړه کې میلان نشته، ستا په زړه کې د هغه شي عظمت و لویي نه ده راغلې، ستا په زړه کې د هغه شي خوند نه ده راغلی، بل بیا تا ته هغه ډول دا بل سړی هېڅ نه کوي. نو هغه وخت چې ته الله جل جلاله یا د تشبیه په انداز یا د تعطیل په انداز پیژنې، نو بیا له الله څه نه غواړي چې کله الله تا د خپل الوهیت په شان کې وپیژندی، د الله جل جلاله د صفاتو کمال در معلوم سو، د الله جل جلاله عظمت زړه تسلیم کړي، زړه دا فیصله در سره وکړه چې دا عظیم ذات وهو العلی العظیم. هلته بیا ته پناه الله ته وروړې چې نو بس له ټولو شرو څخه له ټولو نقصانو به مې دغه ذات ساتي. مقصد په دې کې دا د دوې خبرې دلته د انسان یو قسم ضرورت چې د الله جل جلاله عظمت لویي په زړه کې راځي، هغه دوې خبرې غواړي، یو مذاکره غواړي، یو تفکر غواړي. مذاکره وشي د الله پر عظمت باندې، د الله پیغمبر نبی علیه الصلاة والسلام چې به د صحابو په مجلس کې کښېنستی، د الله جل جلاله لویي به بیانوله. صحابه چې به په خپل مجلس کې یو د بل سره کښېناستو، د الله جل جلاله لویي به بیانوله. نو ځکه د صحابه و زړه د الله جل جلاله عظمت ومنئ، بیا پر صحابه و باندې مرګ و ژوند و استی و نیستی و دنیا و لوږه و تنده و سفر و کور و دا ټول برابر سو. دا په مذاکره کېږي. دا اوس دا نن ګوره دا خلک ټول د داروپو د دنیا په غم کې دي. کوچنی هلکې دلته په کوڅه کې تېرېږي، کاکا یې روپۍ خوراک، الویان خو څه کوي؟ دا له دې وجې د دغې خبرې مذاکره سوې ده. هر چا زړه دا تسلیم کړی ده چې روپۍ در سره یې مقاصد دې پوره کېږي. د روپۍ لویي عظمت دا زړه منلی دی، و دا هر چا په کار ده، هر څوک ورته مایل ده، هر څوک یې د خپلو مشکلاتو حاجت روا بولي چې زما مشکلات په روپو باندې سرته رسېږي. دا ولې؟ دا خلک ځینې غږېږي،
څو دې وګټلې، څه کار دې کاوه، څه وظیفه لرې، څو درکوي، څنګه دي، دغه لرې دلته حق الزامه لرې که نه لرې. هغه وایي چې حق الزامه یې دونه دي چې پلانې یې دونه، تمام ورځ دا خبرې، پټاټې په دونه دي، پیاز په دونه دي، پلانې په دونه دي، په دونه دي، دا په دونه. الله نه سو یاد. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. یوه طریقه مذاکره ده چې مذاکره وسی 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 د الله شان بیان شي، د الله عظمت بیان شي. یو حدیث کې نبی علیه صلات وسلام د الله جل جلاله شان داسې بیانوي په یو مجلس کې چې الله جل جلاله وایي چې دا د دنیا ټول انسانان له آدم علیه السلام بیا تر اوسه چې دا مړه دي، دا چینایان، هندوستانیان، امریکایان، مسلمانان، سودان والا، ابل والا، دا له آدم علیه السلام راونیسه تر اوسه دا ټول راپورته شي. نو دا به څومره انسانان دا پر یوه میدان ودرېږي او دا ټول انسانان په یوه وار باندې له الله جل جلاله د ټولو خواهشاتو مطالبه وکړي. یو سړی د خپل خواهشات اندازه کړي چې دی څو بنګلې د ضرورت ته، څونه یې ښځې ضرورت ته، څونه یې موټران ضرورت ته، څونه یې روپۍ ضرورت ته، دا دې هر سړی اندازه کړي. چې اوس یو سړی راسي تا ته ووایي چې دې غواړې هغه درکوم، څونه شیان به ځینې وغواړي. که دا ټولې مطالبې له الله جل جلاله وشي او الله یې په یوه وار کې ورکړي، دا ټول د الله جل جلاله په هستي کې به وایي لکه دا د سمندر باندې دا د کار ستن چخ کې بیرته راپورته کړي. دا سمندر ته کمبوت ورکوي، دا د کار ستن چې په چخ کړ بیرته را په سمندر یې کم کړي، نه ده کم کړی. سمندر باندې څوک پرېږدلي لاندې دونه قدر تغییر. یعنی دا یو مثال ده د الله په هستي کې کمې نه راځي. ځکه ته ورته ګوره چې دا دنیا پیدا سوې ده په زرونو کلونه تېر سوي دي. دا خلکو ته الله دا ډوډۍ ورکوي، بارانونه پر وروي، میوې راشنې کوي، غلې راشنې کېږي. تر اوسه پورې څوک پر دغه لاندې وخت پر وخت باندې زیادت راځي. موږ چې طالبانو موږ وږي اوس لوږه نشته چې څونه انسانان ډېرېږي دغو نه مسله پراخېږي. موږ به د یو وخت ډوډۍ وچه خوړه، اوس وچه ډوډۍ څوک نه خوري. موږ به له پسرلي تر منې پورې شلومبی خوړو، اوس شلومبی څوک نه خوري. چې څونه انسانان ډېرېږي د الله شان، د الله عظمت ته، د الله لویي د پراخي ډېرېږي. کالي دي، د هر سړی د خپلو کالو په عذاب ده چې اوس څه په وکړم. دا د الله شان ده، دا د الله عظمت ده چې د الله له دغسې شانه څخه وږغېږي وږغېږي وږغېږي، مطمئن به شي، زه به دې اطمینان وکړي، خیر خیرات به شي. او که چیرې د مجلس موقع نه وي برابره، مجلس خو نو یو څوک که غږېږي یو مخاطب غوښتل کېږي، که مخاطب یو متکلم غوښتل کېږي، که دا نو نو بیا فکر ده. فکر داسې وکړه چې زه د 100 کلو یم، په دغه 100 کاله ژوند چې پر ما تېر شوی د الله جل جلاله زه دی ساتلی یم چې تر اوسه مې نه یو د غرمې ډوډۍ قضا شوې ده، نه مې د ماښام ډوډۍ پاته شوې ده، نه مې د ماسپښین چای پاته شوي دي، نه د سهار چای پاته شوي دي، نه مې د اختر کالي پاته شوي دي، نه مې خولۍ پاته شوې ده. تر دا اوسه په دا 100 کاله 13 کاله 40 کالانو چې دا هر څو کلو وي ښه نو چې دا دونه وخت الله راوساتلم، په دا راتلونکي وخت کې به مې نو نه وساتي، خامخا مې ساتي. نو دلته پر روپو باندې اعتماد کم شي، د الله پر شان و د الله پر عظمت اعتماد راشي. دلته سړی الله ته متوجه سي، داسې الله جل جلاله ته ځان وسپاري لکه دا مړی چې سړی پرې مینځي چې ته پر هر خوا را اړی دی راوړي، دی نه درته وایي چې په ما کار مه لري، داسې الله ته ځان تسلیم کړي. نو دلته بیا چې څونه ستا پر الله اعتماد زیاتېږي، دغو نه الله ستا کومک کوي. چې ستا اعتماد دغه انداز ته ورسېدی، بیا دې په اخلاص دا خبره پر عرض کړه چې اعوذ بالله من الشیطان، په الله سره پناه غواړم له دغه شیطان. الله دې بلکل له شیطانه ساتي، ځکه الله جل جلاله دا وعده کړې ده چې دا خلک زه له شیطانه ساتم. سوره حجر ګوره دلته کې شروع کېږي خبره له دې ځایه چې شیطان او د الله جل جلاله تر مابین کیسه خو هلته له 90 آیات شروع ده، بلکې شله مخه شروع ده وإذ قال ربك للملائکة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ.
الله جل جلاله وویل چې زه یو انسان جوړوم په اذا سویته چې کله ما برابر کوي ونفخت فيه من روحي چې ما روح ورکوي فقعوا له ساجدین تی به سجده ورته کوي دا ملایکه ورته وویل فسجد الملائکة چې کله انسان ژوندی شي ملایکه و سجده وکړه كلهم اجمعون الا ابلیس شیطان نه وکړه دلته تاسې دغې خبرې ته هم متوجه سئ دا مستعاذ منه ده د شیطان خبرې ته رالم من الشیطان شیطان به وپېژنئ د قرآن په رڼا کې شیطان څه کوي څه وایي څوک ده ابا منع یې وکړه ان لدي یکونه چې دی سي مع الساجدین له سجدې والا قال الله جل جلاله یا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدین ولدي سجده نه وکړه قال لم اكن لاسجد لبشر دی ول زه انسان ته سجده نه کوم خلقته من صلصال من حماء مسنون تا له کودرې د په خټې جوړ کړی ده هغه هم بدبیه وه قال علاول چې زما خبر دې ونه منله فاخرج منها ووزله مقام د رحمته فانک رجیم ته ترټلی وان علیک اللعنة الى یوم دین د قیامت ته ورځې ته ملعون یې هنو دی خو ناامیده سو اوس به دی خپل تدابیر پر کار اچي قال ربي فانذرني الى یوم یبعثون شیطان ویل چې ای ربه دغه نه مهلت خو راکه ته قیامت ته ورځې پورې چې زه ژوندی یم قال فإنك من المنذرين علاول بس دا خواست قبول ده تر هغه وخته به ژوندی من المنذرين الى يوم الوقت المعلوم د قیامت ته ورځې خو نه ژوندی کېږي تر یو وخته به ژوندی چې څو هغه د سور شپېلۍ را الویسي اوس نو شیطان خپل منشور اعلانوي قال شیطان وویل چې ربي ای رب زما بما په هغه صفت ستا اغویتني چې تا زه ګمراه کړم په دغه مې دې قسم وي اغوا د علا صفت ته چې څوک ګمراه کوي په دغه صفت مې د قسم وي لأزینن لهم زه به ښایسته کېدن وکم دا خلکو لره فی الارض په مځکه کې مځکه کې به دنیا ورته ښایسته کړم ته به هېر سي ولأغوینهم زه به ګمراهان کړم دوی اجمعین ټول الا عبادک منهم المخلصین ګوره دا شیطان هم استثنا وکړه زه دوی ټول ګمران کوم الا عبادک ما سوا ستا له بندګانو چې هغه ستا عظمت یې په زړه کې په هغه مې زور نه رسېږي الا عبادک په دې دایم پېږي چې د کم چا زړه د علالو یې ومنله په هغه زما زور نه رسېږي الا عبادک منهم المخلصین دا یو ځای ده د شیطان دویم سوره نساء آیات نمبر 119 ان یدعون من دونه الا اناسا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا ان يدعون عبادت نکي دا کفار من دونه بلا الا الا اناسا مگر د ښځو سیرت په کتابو کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام له چا پوښتنه وکړه چې لات وزا څه شی دی هغه دا ښځې د ښځو مجسمې کافرانو عمري تر نارینه و ښځې پر خوا جوړي دا اوس هم څه دي بس دغه کیسه ده داسې ښځې دي داسې حق ده داسې مخکښې دي داسې پلانۍ ده هسې هلته هم بس دغه خدایانې لا ښه دي او دا خو دوی د ښځو عبادت په حقیقت کې ظاهره خو د ښځو ده وان یدعون الا شیطانا مریدا دوی عبادت نه کوي مګر د هغه شیطان عبادت ته داسې هغه سرکش وي لعنه الله دا شیطان الله ملعون ګرځولی کله چې شیطان الله ملعون وګرځاوه بیا نو شیطان دا خپل منشور اعلان کوي دا یې تر ټولو په قرآن کې تفصیلي منشور ده وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا شیطان ورته ویل چې خامخا به زه ونیسم یا الله ستا له بندګانو نصیبا خپله برخه مفروض باندې معلومه سوې برخه زما به هم خپله ډله وي څنګه بې کمه نو د په قول خو یې څوک نه کوي دی خو یې دوزخ ته بیایي نو د خپل منشور په یو څو ټکو کې اعلان کوي ولأغدلنهم زه به دوی بېلارې کړم څنګه به بېلارې کړم بېلارې خو یې څوک نه مني ولأمنین زه به ارزوګانې پیدا کړم هم دوی لره کاکا مسلمان یې الله جل جلاله غفور رحیم د بر نه که دا ځواني مه غمجنه کوه سپین ږیری بس بیا به توبه وکړه چې حج به وکړي ها به وسي دا به وسي دا دونه ځوانان لو لنګوټه دې تړلې د ځوانان پر در خاندي لو ږیره دې پر مخ د ځوانان پر در خاندي هغه دغه الامنیان هم ده خلک اسمانو ته وخاتو د فیسبوک دا ور د تل هغه کیسې کوي چې ږیره سنت ته ها ده دا ده دا یې لکوه ولأمنینهم ارزوګانې به ور پیدا کړم
دا دومه خبرو. ولآمرنهم زه به دوی امر کم فلیبتکن پرې کوي به اذان الانعام غوږونه د چارپایان. موږ خلک یې اوس لا پرې کوي، د شپې پلانی په عذاب سئ خراب سئ. دا یو قسم عصبي ناجوړي دي، بس هغه سره کلک سي دی وایي دا پیري ونیول رب ته سخوندر خور کې غوښ پرې کړي سرې وینې سار په سخوندر ځړېږي، بیا یې په تندي باندې د غم ور وموښي وینې. قرار وایي ښه سئ. کله کله دغه دسیسې شیطان جوړوي، قرار یې والک ټینګ کي سره بس هغه وزاړي نیت سي ته یې ور علاقې قرار د ورې غوښ پرې کړي، شیطان دا خپل مقصد پای ته ورساوه. زیاتې هلکې وایي جوړ سئ، د ورې وینې سې مې په وموښلې جوړ نو شیطان یې بالا څه کوي، خپل کار یې وکړي. زیاتې ولاړ دغه چمونه کوي. کاکا د ورې غوښ پرې که پلاني ته نارې که ها پلانه یې راورسېږه ها اوس و دا اوس قرار شیطان خپل کار وکړي. زیاتې ولاړ دغه د بت پرستۍ په وخت کې شیطانان به په دا بوتانو شاته ناستو خبرې به کولې چې ته به ورلې دوه به دې کوله پلانه یو یا پلانه پلانه د بلزه چټۍ دې مور سوه. زه به هلته یو کار کړی و هغه به یې لکۍ ته چې ورالي چې ولا بوت رسېنده ده ډېره بده بلا ده. الله هم دې ځینې وسه. ولآمرنهم فلیبتکن اذان الانعام او بل ولآمرنهم زه به دوی امر کم فلیغیرن خلق الله د الله تخلیق ته به تغییر ورکړي. یو له تخلیق له تغییر څخه دا د ږیرې خریل ده. الله ښه ږیره پر مخ در کړې ده، له ښځې څخه یې را جلا کړی. ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله د الله تخلیق ته به تغییر ورکړي. د دې په شان کې یو له هغو څخه احادیثو کې راځي دا ښځې چې خالونه وي. نبي علیه الصلاة والسلام وایي پر واشمه و پر مستوشمه دې لعنت. واشمه هغه ده چې خالونه وروي، مستوشمه هغه ده چې خالونه را بل هغه ده چې غاښونه یې سره پوري بیا یې څوکه څوکه په یو شي عرقي مابین کې چوله ورکوي، متنمسات یې ورته وایي. پر دغه نبي علیه الصلاة والسلام لعنت ویلی. او یا پخوا کې دا خبره وه چې په کور کې به یو مزدور و هغه به خسیانول، دا هم په تغییر د خلق الله کې راځي. نو دا نورم ډېر مسائل دي چې دول زه به امر کم فلیغیرن خلق الله د الله تخلیق ته به تغییر ورکړي. نو الله جل جلاله وایي ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا. چا چې له شیطان سره دوستي وکړه بې له الله نو دا سړی ډېر تاوان یې ولې یعدهم شیطان دی ته وعدې ورکوي، غلطې وعدې. شیطان یې غلطوي. کاکا په سپینه ږیره به توبه وکړه ها به وکړي دا ویمنیهم ارزوګانې ورته پیدا کوي. کاکا مسلمان یې د مسلمان زوی پلار دې مسلمان و نیکه دوزخ والا کافرانو ته جوړ کړی دا دونه ګناه به نه در وبخښي. بس دا دلاورۍ ورکوي. وما یعدهم الشیطان شیطان وعدې نه ورکوي الا غرورا خطا کوي شیطان. دع شیطان نور به په قرآن کریم کې تفصیل درته راسي. اعوذ بالله من الشیطان دغه مستعاذ منه ده داسې شیطان الرجیم چې ترټل سوی ده د الله له رحمت له درباره. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.